صحابه کرام قیمتي انسانانو د محمد رسول الله د یوې خبرې قدر یې کړی خو که چېرته د هغوی په ژوند کې چا د محمد رسول الله په سنتو کې لږ ډېره کمي او کوتاهي کړې ده الله سبحانه وتعالی په مغه وخت کې عذاب ورکړی دی. د احد غزا د اسلام دویم جنگ مشهوره غزا د هر مسلمان ته د دې پته ده. د احد په غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله غزا شروع کېدله نو د خپل صحابه کرامو ترتیبي جنگ یې ورته ورکړ. نو د الله رسول 50 صحابه کرام راواخستل او د دې احد د غر سره خوا کې یو ورکوټې شانتي ډېرې د ورکوټې غرو چې هغې ته جبل رومات ویلې کېدل په هغې باندې دغه 50 صحابه کرام مقرر کړ او د هغوی امیر یې مقرر کړ عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته دومره مضبوط تاکیدات وکړو ورته ویې ویل ای صحابه کرامو که موږ د جنگ په میدان کې فتح حاصله کړه او داسې شو چې دا مال غنیمتونه په دې میدان کې پراته وو په دغه صورت کې به هم ګورئ تاسو د دې غر نه لاندې نه راکوزېږئ او که بالفرض والتقدیر موږ په دې غزا کې شکست وخوړل او موږ مغلوبه شو کافران او مشرکین په موږ غالبه شو تر دې حده پورې چې زمونږ د موږ نه وینې روانې وي او موږ ټوکړي ټوکړي شو او مارغان راتلل او زموږ دا غوښې اوچتولې په دغه صورت کې به هم ګورئ د دې غر نه نه راکوزېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه تاکید ورته وکړو چې کله غزا شروع شوه په ابتدا کې الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه. نو دې صحابه کرامو کې بعضې صحابه کرام راولګېدل او چې ویې کتل چې دا کفار منډې وي او دا میدان پرېږدي او مالي غنیمتونه د دوی نه پاتې کېږي نو ویې ویلې راځه دا مالي غنیمتونه به راټول کړو. د دوی چې کوم امیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقرر کړي عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د منع کړو وایي د الله رسول خبره تاسو نه هېره شوه آیا د الله رسول موږ ته نه ویلي چې دا ځای به نه پرېږدئ د دې نه به نه راکوزېږئ که موږ شکست وخوړل او که موږ فتح حاصله کړه. نو هغوی کې بعضې صحابه کرامو دا اجتهاد وکړو وایي چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره د دې دپاره کړې وه که چېرته موږ شکست وخوړل په هغه صورت کې به نه راکوزېږئ دلته خو اوس فتح د غنیمتونه پراته دي بس میدان موږ وګټل که نه اوس خو د الله د رسول دې خبرې ته ضرورت پاتې نه شو. 40 صحابه کرام ته راکوش عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه چې د دوی امیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقرر کړی د هغه د وینا باوجود بیا منې نه شو دا صحابه کرام هغه ایثار شو د هغه سره 10 صحابه کرام ایثار شو 40 لاندې راکوش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې خبرې د مخالفت د وجې د الله د رسول د معمولی خبرې د مخالفت د وجې د دغه 40 صحابه کرامو د نافرمانی د وجې د الله سبحانه وتعالی په هغه وخت کې هغوی له سزا ورکړه او څه سزا یې ورکړه او یا صحابه کرام په دغه جنگ کې شهیدان شو ځکه چې کله دا غاټي او دغه جبل رومات دا طرف کمزوری پاتې شو د کفارو د طرف نه د دستې امیر خالد ابن ولید په هغه وخت کې اسلام نو راوړی هغه سره د شهسوارانو او تیرانداز خلک ورسره و تیراندازي چې کوله غشي به چې ایشتل په دغه غر باندې راوختل او په مسلمانانو راتاو شو مسلمانان په منځ کې راګیر شو چونکې هغه ټیم مسلمانان په فتح کې و کفارو ته شکست ورکړی او کفار په شا باندې روانو چې وی کتل چې د کفارو بل لشکر په جبل رومات باندې راوختل او په مسلمانانو باندې د شا طرف نه هغوی شروع وکړه نو کوم چې منډې والي هغوی ورته متوجه شو مسلمانان په منځ کې راګیر شو او یا صحابه کرام په دې کې شهیدان شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوږ کاکا او تره حمزه رضی الله تعالی عنه پکې شهید شو. خبره په دې ونه درېدله الله سبحانه وتعالی خپل نبی هغه هم په دې واقعه کې لږ لږ نږدې و چې شهید شوی وي او فهم دا خوره شو چې محمد رسول الله شهید شو. بعضې صحابه کرامو په دې باندې خپل همتونه هغه وبیلل
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهید شو. اوس موږ په دنیا کې څه کوو؟ هغه شخصیت چې موږ په راټولو هغه د دنیا نه لاړې، نو د رسول الله علیه الصلاة والسلام سرم زخمی شو او غاښونه مبارک هم شهیدان شو او مخ هم زخمی شو. دا د څه د وجې؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سنت د پرېښودو د وجې. د دې د وجې نه دې سنتو ته سپک نظر مه کوئ.